اسلامي امارت په دې وت باندې چې هغه مغرور هغه بدمعاش هغه متکبر امریکا چې د موږ سره خبرې نه کولې مذاکرات ته نه تیار هغه د مذاکراتو میز ته راولي او د مذاکراتو په دې ټول بهیر کې د اولې ورځې نه چې مذاکرات شروع پروپاګند او د کابل ادارې او امریکایانو همدا پروپاګند کول او د مذاکرات په لومړیو کې دوی پیل کړي هم په دې نیت نه و چې دوی د سولې ته ژمن وو. دوی مذاکرات په دې اراده پیل کړي و چې لکه څنګه چې په دنیا کې د نورو ملتونو سره د نورو مسلمانو هیوادونو سره یا د نورو مسلمانو خوځښتونو سره دغه يهودانو دغه نصاراو دغه کفارو کوم ډول مکر او فریب او چل ول کړي د مذاکراتو په نوم دوی غوښتل چې هغه لوبه د موږ سره تکرار کړي. خو لله الحمد د امریکایانو سره د مذاکراتو په اتلس میاشتنی بهیر کې اسلامي امارت مسلسل خپل جهاد او خپل بریدونو ته دوام ورکړو مذاکرات ته هم دوام ورکړو تر هغه ورځې پورې چې کله امریکایان د تړون لاسلیک ته تیار شول د تړون د لاسلیک د تیارۍ د ورځې پورې اسلامي امارت خپل بریدونو ته دوام ورکړو او تاسو ولیدل چې ټرمپ خپل بدمعشي څرګنده کړه مذاکرات په یو ور په جریان د مذاکرات په جریان کې یو ور مذاکرات لغوه کړل په دې خاطر چې الته د دوی مهم کسان په بریدونو کې وژل شوي وو. خو بیا هم اسلامي امارت خپل دریځ نه پشانه شو. بیا هم د اسلامي امارت دریځ دا و چې څو پورې چې تاسو سره موږ یو توافق ته د موږ سره ونه رسېږي تر هغې پورې موږ زموږ بریدونه په تاسې باندې روان تر هغې وخته پورې چې کله دوی سره دوی یو توافق ته د موږ سره ورسېدل او د خپلو ځواکونو د وتلو تړون یې لاسلیک کړو. بیا د بندیانو موضوع امریکایانو ته راجع وه. امریکایانو هم کوشش کولو چې د بندیانو موضوع د کابل ادارې ته په غاړه ور واچوي یا په یو ډول کوشش کول چې د کابل اداره مطرح کړي. د اسلامي امارت پالیسي دا وه چې بندیان د کابل ادارې نه موږ نه غواړو نه د دوی سره دي نه دا د دوی واک نه. بالاخره امریکایان مجبور شول د کابل او څومره بندیان چې د موږ پولیس او کټګوري شوي بندیان مبین صاحب غږ نشته غږ دې شته مهرباني تر دې پورې چې څومره د موږ چې بندیانو هغه ټولې خوشي کړو. د بندیانو د خوشي کېدو نه وروسته بین الافغاني مذاکرات چې د دوحې د تړون په غوښتنه پیل شوي دي د کابل ادارې سره یا په دغه امریکایي اشغال د ډلو ټپلو سره مذاکرات هم موږ رد کړي وو ځکه موږ ویل چې د افغانستان قضیه خارجي او داخلي بعدونه لري. څو پورې چې خارجي بعد حل نشي موږ داخلي ته نه داخليږو. هماغه چې خارجي بعد کله حل شو موږ داخلي بعد ته داخل شو د کابل ادارې او د نورو ډلو ټپلو سره مذاکرات وو. د کابل ادارې یا د ډلو ټپلو سره مذاکرات دا د دوحې د تړون په اساس شوي دي. د دوحې د تړون نه وروسته شوي دي. بیا چې کله موږ د مذاکراتو ته دوی سره داخل شو بیا دوی چنې وهلې چې د دوحې تړون به د اساس په توګه نه منل کېږي. د دوحې تړون د اساس په توګه ومنل شو په همدې موافقه وشوه چې د دوحې د تړون په اساس به دا مذاکرات په مخ وړل کېږي. اسلامي امارت په دې دومره موده کې د سیمې هیوادونه ګاونډیان او نړۍ په دې مطمئنه کړه چې اسلامي امارت د دوی لپاره خطر نه ده. دا 14 کاله چې دوی د نړۍ اشغالګر په موږ راټول کړي وو دغه اشر چې دوی په موږ راټول کړی وو د موږ د وژلو دپاره د دوی سره جواز دا و چې دا دهشتګرد دي دا تروریستان دي دا د نړۍ امنیت ته خطر ده. هغه جواز د دوی نه موږ واخیستو د موږ د نړیوالو اشغالګرو باندې چې دوی موږ وژلو هغه جواز د دوی نه موږ واخیستو. اوس امریکا هم نه وایي چې تاسو د موږ نړۍ امنیت ته خطر یې نوره نړۍ هم نه وایي. دوی لګیا دي کله وایي چې پلانۍ ځای کې مو د القاعده پلانۍ مشر ووژلو کله وایي چې په هرات کې مو وژلو کله وایي چې په غزني کې مو وژلو کله وایي چې په پلانۍ ځای کې مو د القاعدې دوهم لوړپوړی مشر ووژلو. دا ټولې خبرې دوی کوي خو امریکایان غوږ هم نه پیګروي ځکه امریکایان پوهیږي او خلیلزاد په څرګنده وایي چې دغه خلک چې دا غواړي چې د امریکا خپې دلته په افغانستان کې خښې وي په جګړه کې دغسې ښکیل پاتې شي او ګټه دوی ویسي. دا د اسلامي امارت کمیابه پالیسي وه چې د دوی نه د جګړې او د موږ د وژلو دا جواز واخیستو او دوی په سیمه ییزه کچه همداسې منزوي پاتې شول او د کابل اداره په نړۍ کې تر ټولو منزوي حکومت د نړۍ په مخ
تر ټولو تجرید شوی حکومت ده، هم د ولس له لوري هم د نړیوالو له لوري. یوازې یو څو کسان دي چې هغه یې حمایت کوي، هغه یې ملاتړ کوي. د اسلامي امارت د سیاسي پلاوي سفر اسلام آباد ته، دا هم د دغې لاسته راوړنو نه یوه لاسته راوړنه ده. اسلامي امارت وتوانېدو چې د سیمې هېوادونه په اعتماد کې واخلي. نن به تاسې لیدلي وي ځینو کسانو د کابل ادارې ځینو پروپاګنډچیانو موږ ته د پاکستان د غلامۍ پیغور راکړی ده. زه حیران یم دې خلکو ته. زه وایم تاسې غلامي و ازادي پېژنئ. غلامي و ازادي څه ته وایي؟ غلام هغه څوک ده چې د خپل دریځ نه یوه انچ هم شاته نه شو. که غلام هغه څوک ده چې سرې کرښې په مسلسل ډول زیړېږي. بندیان نه خوشي کوم، مذاکرات نه کوم، بیرغ دې نه منم، لوحه دې نه منم، فلان نه کوم، فلان نه کوم، اجنډا دې نه منم، دوحې تړون نه منم، پلانۍ نه خوشی کوم، پلانۍ نه خوشی کوم. غلام څوک ده؟ اسلامي امارت موږ وایو که چېرته موږ د پاکستان غلامان یو، خو تاسې خو دا پاکستان ته هر ډول امتیاز ورکړو. یو څه خو دې په موږ ومني. هغه څه چې د موږ د دریځ، د اسلامي امارت د دریځ او د موقف سره په ټکر کې وي، هغه خو دوی ومنلی شي په اسلامي امارت. خو هغه څه چې ستاسې موقف او دریځ و، ستاسې سرې کرښې وي، امریکایانو په تاسې ومنل، د هغې نه یې تېر کړی. 15,000 بندیان دې نه خوشي کول، د امریکایانو په امر او په زور دې خوشي کړل. مذاکرات دې نه کول، امریکایانو دې غوږ نه ونیوی، غوږ یې درتاو کړو، دوحې ته یې ولېږلی. 3 میاشتې دې تېرې کړې. هلته هره ورځ به د دوی دا غوښتنه وه د امریکایانو نه چې موږ کابل ته ځو، هلته سلا مشورې کوو. امریکایان دې په سر ولاړ وو چې کابل ته نشئ تلای، تا ته د تګ اجازه نشته. 3 میاشتې په زور په دوحه کې په تا باندې تېرې کړې. په ایجنډا دې توافق نه کولو، په زور یې توافق در باندې وکړو. او تم منډې وایې، اسلام آباد ته منډې وایې، پاکستان ته منډې وایې، امتیازات ورکوي. خو یو څه خو دې په ما ومني که نه، تر څو دا غلامي خو او ازادي واضحه شي، د ملت او نړۍ ته واضحه شي. زموږ د اسلامي امارت موقف دا ده، دریځ دا ده چې اشغالګر امریکایان به د دې خاورې نه وځي. د کابل اداره موږ په رسمیت نه پیژنو. د امریکایانو د کابل ادارې سره به وربند هغه وخت کېږي کله چې دوی غوښتنې ومني، لکه څنګه چې امریکایانو ومنلې. د هغې نه مخته وربند نه کېږي. موږ بیا هم تاسو ته وایو، چیلنج درکوو چې څومره زور مو چې ووهئ. امریکایان راغلل، ستاسې په سر یې د موږ سره معامله وکوله. تاسې هم پاکستان ته امتیازات ورکړئ، د موږ په سر د تا سره معامله وکوي. د دغې فرضي او خیالي خبرونه به تېر شو، د دې پروپاګنډ به تېر شو. راشئ د عمل میدان ته راشئ، راشئ د حقیقت او د واقعیت میدان ته راشئ چې واقعیت او حقیقت څه ده. قاری صاحب امتیازات خو ورکړي دي تاسو دغه ګنډتار په ملي امنیت کې مستنطقین د ایسای د هغوی سفر کابل کې ټول بیرغونه د دې نه نور به څومره امتیازات چې دوی ورکړي، یو دغومره پاتې چې د استخباراتو نه یو څوک راولي په هر واکمن کې، نور خو هر څه ورسره منلي دي. پاکستاني زندانیان ټول خوشي کړل. بیچونو چرای مبین صاحب دغه خلکو سره بل شی پاتې نه ده چې دوی پاکستان ته ورکړي، نور شی پاتې دوی سره نور داسې شی شته نه چې دوی پاکستان ته ورکړي. هر څه ته دوی تیار دي، ولې خو هغه څه چې دوی د پاکستان نه تمه لري یا یې ترې غواړي، هغه یې نشي ورکولی، هغه یې په وس کې نه ده. او که ورکولی شوی خو اوسه پورې دې ورکړي وای، اوسه پورې باید دوی ته ورکړي وای که نه. د کابل ادارې بیا هم د پاکستان نه تمه دا ده چې طالبان به وربند ته رضا کړي، په طالبانو به وربند وکوي. خو تاسې به یې وګورئ، وخت به واضحه کړي. موږ د امریکایانو نه غوښتنه کړې وه چې د موږ بندیان به خوشي کوئ، تاسې به یې خوشي کوئ. د کابل ادارې مزدوران دا د بندیانو پیرداران دي، خوشي یې کړل در باندې. موږ سره وایي منلو در باندې، او په ډېره سپین سترګۍ په بې شرمۍ مو ومنلو. د دوحې تړون مو د اساس په توګه ومنل.
راځئ چې غلامي او ازادي په واقعیت کې وګورو وی وینو څه روان دي د دې فرضي او خیالي خبر نه تیر شو په واقعیت کې په حقیقت کې چې څه کېږي هغه ټول ملت ته واضح دي ټولې دنیا ته واضح دي ستا حیثیت هم په مذاکراتو کې دنیا او ملت ولیدو زما حیثیت هم دنیا او ملت په مذاکراتو کې ولیدو چې ته څوک یې او زه څوک یم زه څومره خپلواک یم او ته څومره خپلواک دا ټول ملت ولیدو او مبین صاحب بله مهمه خبره ده زما غږ صحیح ده غږ دې صحیح ده بله خبره دا ده چې بله ورځ حمدالله محب ټامي او غني ټامي غوښتنه کړې وه چې اسلامي امارت په داخل د هیواد کې دننه مذاکرات پیل کړي دلته دا نور پړاوونه پیل شي اول اساسي خبره خدا ده چې د کابل اداره یا دغه ټامیان یا دغه فولبرایټان یا دا په تیرو شلو کلونو کې د امریکایانو ملګري آیا په دوی باندې دومره اعتماد او باور کېدلی شي یو څوک چې 20 کاله دا هیواد دا خاوره ناموس ملت په انګریزانو خرڅ کړی و یو څوک چې دومره پست و چې په دې خاوره کې امریکایي اشغالګرو ته قضایي مسؤلیت ورکړی و هغه د دې وړ ده هغه د اعتماد او د باور وړ ده قطعا نه ده په هیڅ ملت کې دا ډول خلک د اعتماد او د باور وړ نه دي غني د خپلو ملګرو سره د خپلو همفکرو سره د هغه چا سره چې هغه د ده سره یو نظر یو فکر لري د هغوی سره خیانت او غدر او دوکه وکوله د هغوی سره یې وفا ونه کوله بیا به د ما سره کله وفا وکوي چې زه د ده سره په فکر کې یو نه یم په نظر کې یو نه یم زه او دی په هیڅ مشترکات نه سره لرو بیا به طالب سره کله وفا وکوي او بله خبر تاسو د مذاکراتو په جریان کې ولیدل دا دومره بې اعتماده بې باوره خلک دي چې حتی د موږ په بندیانو یې د داعشي ملیشو په توسط د بریدونو پلان جوړ کړی و کله چې اسلامي امارت نړیوالو جهاتونو د خبردارۍ وکړو د دوی پلان خنثی شو په هغه کاسټر موټرونو دوی د داعشي ملیشو په توسط د برید پلان جوړ کړی و چې بندیان یې راایستل د بندیانو باندې د برید پلانونه جوړ کړي و یو څوک چې دومره د سولې او د انسانیت دشمن شي هغه کله د اعتماد او د باور وړ ده او تاسو د کابل ادارې تبلیغات هم وینئ دا پوچ تبلیغات دوی وینئ چې د سولې په خلاف روان کړي دي د سولې په خلاف د دوی زهرجن او کرکجن تبلیغات وینئ دا خلک د اعتماد وړ نه دي دویمه خبره دا ده چې د بهرنیان عملا حضور لري کله چې بهرنیان په کلي ډول د دې خاورې نه ووتل په هغه وخت کې بیا دا خبرې کېدلی شي اوس بهرنیان په دې خاوره کې دي اشغالګر موجود دي دلته او که ته وایې چې اشغالګرو سره خو تا تړون کړی ده اشغالګرو سره تا وربند کړی ده اشغالګرو سره طالب وربند کړی ده خو طالب اشغالګر ته ستا په څېر ځان نه ورلاندې کوي لکه تا چې ځان ورلاندې کړی ده خوځېدی نه شي ترې چې اشغالګر څه وایي ته جی جی وایې بس ته هو هو وایې بس طالب اشغالګر ته داسې ځان نه ورلاندې کوي طالب د اشغالګر سره د یو مستقل د یو آزاد ادرس نه غږیږي